شپږ دېرش کاله کېږي چې تاسو یې له غږ سره اشنا یاست. کله مې هم په ذهن کې دا نه و چې زه به له یو کال نه زیات په بي بي سي کې پاتې کېږم. اولینه مرکه چې طالبانو مشر سره سوې ده ملا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه. ملا عمر څه ډول یو سړی و؟ نو ما ورته ټلیفون وکړ چې ملا صاحب دغسې مسله ده، وایي والله چې تر اصفهانه یې وزغلوم. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلې. دی یو کلیوال سړی و، بي بي سي کې چا خبر نسو جوړولی. موږ د ډاکټر نجیب په وختو کې یوه مرکه له ډاکټر نجیب سره لرله. د ده رویه له خبریالانو سره څه ډول وه؟ ما په لویه کې له طالبانو نه جدیت نه دی لیدلی چې په مرکه کې چا باندې غوسه سي. ګواښل شوي م یاستئ؟ اورېدونکي ډېر هوښیار دي، هغه له لرې نه پوهېږي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې 400 کسان ووژل سو. ځوانو خبریالانو ته مو پیغام څه دی؟ مجاهدینو ترمنځ جنګ و جګړه وه. د 40 شپې په کوټه قلفۍ کې په خاد کې ساتلی وم. دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د خاد رئیس و او د ما په خلاصون کې هم ما سره کومک وکړ. زه یو کال نه زیات هیڅ آماده نه وم چې زه په بي بي سي کې کار وکړم. خوښۍ اوښکې مو کله توی کړي دي؟ وایي دا اوس زه چا جبري له بي بي سي ویستلی نه یم. د کابل د بي بي سي د دفتر بنسټ ما کېښود. سبا به دغه دوه یهودان وي، ملا هبت الله اخوند یې اوري. نو موږ وایي ډېر باید احتیاط وکړو. ما له اورېدونکو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده، له سیاسیونو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده. د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې داسې یو څوک را سره میلمه دی چې 14 کاله کېږي چې تاسو یې له غږ سره اشنا یاست. داسې یو غږ چې زما په ګډون یې د هیواد په لر او بر کې ډېر زیات مینوال دي. هغه چې ویل به یې د نن خپرونه درته زه شیراغا کریمي وړاندې کوم. کریمي صاحب په ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه. کور ودان صافی صاحب تاسو نه ډېره مننه چې زحمت مو ویستو دلته راغلی او غواړئ چې یو څو لحظې ما سره خبرې وکړي او اورېدونکي ورباندې مشغوله کړي. ډېره زیاته مننه. کریمي صاحب که پیل یې له دې وکړو چې 14 کاله خبریالي، یعنې زما له عمره څو کاله لا مخکې 4 کاله نو د هغې سره خدای پاماني دا شیبې درته سختې وي او که اسانه؟ پرته له شک نه وروسته له 14 کالو نه له خپلو ملګرو او دوستانو نه خدای پاماني اخیستل، که هغه زما همکارانو په دفتر کې او یا زما مینوال او اوریدونکي په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې له دوی سره خدای پاماني کول راته ډېر سخت کار و. زه اوریدونکو ته باید دا ووایم چې زه مسلکاً انجینیر یم. ما په افغانستان کې مې انجینري لوستې ده. کله چې برطانیې ته راغلم دلته مې هم انجینري ولوستله. زه د یو سلسله معاذیرو له کبله مجبوره سم چې یو څه وخت لپاره بي بي سي ته لاړ سم، هلته کار وکړم. او کله مې هم په ذهن کې دا نه و چې زه به له یو کال نه زیات په بي بي سي کې پاتې کېږم، ځکه ما له انجینري سره لیونۍ مینه لرله. ولې دا 14 کاله داسې راباندې تېر سو لکه 14 ساعته، باور مې نه راځي. او دا یوازینی دلیل زما د خوږو همکارانو مینه، د اوریدونکو مینه او تشویق د دوستانو. څومره یعنې درته سخته وه چې تاسې کله دغه پرېکړه وکړه چې له بي بي سي سره د خدای پاماني وشي؟ یعنې واقعا زه په دغه ځای کې ناست وم په دې سیټ کې او ما له همدغه ځای نه ایمیل ولیکه د نومبر په 14 باندې چې دوستانو نن زما وروسته له 14 کالو وروستۍ ورځ ده له تاسو سره، زه ستاسو نه خدای پاماني او بښنه غواړم. نو واقعا ډېره راته سخته تمامه سوه. لیکن انسان په ژوند کې استراحت هم ضرورت لري. 14 کاله یو عمر ده. یو وخت وي انسان وړکی وي، لاړ سي ابتدایي تحصیلات، عالي تحصیلات سر ته ورسوي، ورپسې مرحله د کار ده، کار وکړي. نو ډېر هغه بختور خلک به د ژوند درېیمې مرحلې ته چې هغه تقاعد یا استراحت دې مرحلې ته رسیږي. خو الحمدلله زه هغه درېیمې مرحلې ته مې ځان برابر کړ. په دې 14 کلونو کې
تاسو ته خواشینونکی خبر څه و او د خوښې خبر چې تاسو پرې خوشحاله شوي یاستئ؟ یاره ډېر خواشینونکی خبر راته زما د ځینو ملګرو لکه عبدالصمد روحاني، احمد الهام او د ځینو نورو دوستانو څخه 4-5 تنه موږ خپل همکاران لاسه ورکړه. یعنې ما ځان نسو کنټرولولی. د بي بي سي عمومي رئیس راغلی و موږ ته د تسلیت لپاره، خو هغه زه ولیدلم چې زه ځان نسم کنټرولولی. نو زموږ د شعبې مشر ته یې ویلې دغه څوک چې کار نسي کولی نن دوی ته لطفا اجازه ورکړه چې کور کې آرام وکړي. یعنې په ما باندې ډېر سخت تاثیر وکړ. او د ژوند البته ښې شیبې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه له ښې شیبو نه 5 د مې وه او په افغانستان کې سوله وسوه. د مجاهدینو ترمنځ جنګ و، جګړه وه، سوله وسوه، روغه وسوه. دې ماته ډېر خوند راکړه او په دې ورځ باندې زما لور خدای راته راکړه. یعنې د هغې ورځې په خاطر باندې دا راباندې هر وخت مې دا رایاده وي او دا راباندې ګرانه ده. کریمي صاحب، زده کړې تاسو وویلې چې تاسو په وطن کې مو زده کړې کړې دي په انجینرۍ برخه کې. په وطن کې خو حالات هغه سختې مو هم لیدلې دي؟ بلکل مو لیدلې دي. مثلا هغه وختو کې چې موږ مخکې دې چې زه پوهنتون ته لاړ سم، کله چې په لیسې دوره وه، غازي لیسه کې موږ وو، هلکان ډېر شوخان وو، هره ورځ مظاهره و راوتلو، دا مسایل وو، اخو ډب و، پولیس وو. بیا چې پوهنتون ته لاړو دا د ثور اوښتون پسې راغی. په دې مرحله کې البته په تظاهراتو باندې، په لاریونونو باندې یو څه بندیزونه ولګېدل. ولې بیا هم کله چې ته په پوهنتون کې، کله چې ته په مکتب کې ډېر زیات سړی دغه قواعدو ته، قوانینو ته ډېر زیات پابند نه وي. نو موږ بیا هم راوتلو، مظاهرې هم کولې چې په نتیجه کې زه یو پړاو کې پلچرخي ته لاړم او 8 میاشتې مې هلته تېرې کړې. مخکې له چې پلچرخي ته لاړ سم، زه 40 شپې په کوټه قلفۍ کې په خاد کې ساتلی وم. یعنې تاسې زندان هم تېر کړی؟ ما زندان هم تېر کړی ده. ټوټل مجموعاً 8 میاشتې زه پاتې شوی. 40 ورځې په کوټه قلفۍ په خاد کې وم، په صدارت کې. هلته د خاد دفترونه او بندیخانه وه. وروسته له هغه نه په پلچرخي کې وم. دا د ډاکټر نجیب الله په وخت کې؟ دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د خاد رئیس و او د ما په خلاصون کې هم ما سره کومک وکړ. ډاکټر صاحب نجیب؟ بله، هغه په خلاصون کې ستاسو سره. بیا څنګه مو بریتانیا ته مخه کړله؟ دلته څنګه راغلی؟ زه خو چې له بندیخانې نه راووتلم، یو سمستر مې پاتې و، لاړم بیرته پوهنتون ته. دا سمستر مې ختم کړ، د امتحان وروستۍ ورځ مې وه. زه لاړم پېښور ته. نو پېښور ته چې لاړم، لا پېښور ته رسېدلی نه وم، په پکتیا کې وم. بي بي سي راډیو مو ونیوله، هلته اعلان پکې وکړ چې هغه بورسونه چې تر دې وړاندې د برطانیې حکومت افغان دولت ته ورکول، افغان حکومت یې ورکول، تر دې وروسته دا په هغو باندې بند دي، دا به مهاجرو ته ورکوي. زه لاړم پېښور ته، خو هلته هم لار و چاره راته نه معلومېدله. یو څو ورځې کته پورته وګرځېدلم، بالاخره یو وخت کې ستړی سوم. نو تصمیم مې ونیو هلته راځه دغه اعلان دوی یو وخت کې کړی و، د دې اعلان پوښتنه وکړم. نو قصه البته ډېرې زیاته اوږده ده چې څو مراحلو نه زه تېر سوم، خو بالاخره ځای مې پیدا کړ، برټش کانسل و. برټش کانسل راته ویل چې سبا به راسې امتحان به ورکړې. سبا ورغلم، امتحان مې ورکړو. یو 2-3 ورځې وروسته یې پسې خط یې راولېږست چې ته موږ انتخاب کړی برطانیې ته به ځې. نو دغه د برټش کانسل بورس مې اخیستی و، د 2 کلو و. البته دې تر څنګه ما یو بل بورس هم اخیستی و پېښور کې چې هغه د بینکاک لپاره و، د 3 کلن و. لیکن ما 2 شی زه برطانیې ته وهڅولم. یو دا چې د برطانیې نوم ډېر غټ و، دوم دا چې د بینکاک بورس 3 کلن و. نو ما ویل چې زه به څنګه 3 کاله له خپلو خلکو، له خپلې کورنۍ نه لرې پاتې کېږم. راځه دا 2 کاله بس دي، لاړ به سو 2 کاله به تېر کړو. لیکن خبر نه وم چې 45 کاله به په ما باندې په برطانیه کې تېرېږي او لا تېرېږي به هم. تاسو خو دلته راغللی، انجینري مو دلته ویلې چې دلته مو ولوستله؟ انجینري مې په کابل کې هم لوستې وه. بیا مې پوسټ ګراجویټ سټډیز دلته بیا وکړې، ما فوق د لیسانس.
بیا کله چې مو زده کړې خلاص شوې بي بي سي ته راغلی بیا چې زده کړې مې خلاصې شوې موږ باید اصولا بیرته تللي وای پاکستان ته نو دغه کار مو ونه کړ دلته هم سیاسي پناهندګي لپاره درخواستونه ورکړه چې البته زما په نظر ښه خبره نه وه ځکه وروسته له یو 2 کلو هغه بورسونه بیا ودرېدل او یوازینی دلیل به زه همدغه و زه باید په دې ګناه باندې اعتراف وکړم او ما سره نور کسان هم وو ځکه هغه بورسونه بیا ورنه کړل چاته نو مغه و چې ما سیاسي پناهندګي ورکړه او یو په هغه وخت کې ډېر زیات وخت نیو نو ما باید انتظار ویستلی وای یو دوست راته بلنه راکړه زه تر هغه پورې دی چې وخت د سرنوشت دې معلومیږي ښه به دا وي چې بي بي سي سره همکاري ولري نو چون د افغانستان له وضعیت سره زما ډېره مینه وه چې ځان هر وخت ورباندې خبر یم ما ورته ویل دې نه ښه کار چیرې ده زه به درسم کار به هلته شروع کړم ولې کله مې چې د سیاسي پناهندګي مسله معلومه سوه نور هلته کار نه کوم او زما خپل یعنې ذهنا زه یو کال نه زیات هیڅ آماده نه وم چې زه په بي بي سي کې کار وکړم بي بي سي ته په راتګ سره دی خو به هم خپلې لوړې ژورې لرلې ځکه تاسې په انګلیسي باندې زده کړې کړې وې او همداراز په کابل کې په انجینري لوستې وه بله دا هم سخته نه وه چې کله تاسې له انجینرۍ تاسې د خبریالۍ په لور خبره په دې کې چې واقعا دا یو ډېره سخته خبره وه او هغه وختو کې چې موږ په بي بي سي کې کار شروع کړ بي بي سي شرایط داسې نه و لکه دا اوس دي مثلا زه اوس په ورځ کې کېدمه 2-3 رپورټه به ما په ورځ کې جوړول خبر به مې جوړاوه لیکن په هغه زمانو کې تر ډېره وخته پورې بي بي سي کې چا خبر نسو جوړولی خبر به د خبرونو کوټې جوړو نیوز روم به جوړو یعنی یو وخت کې یو خبرو په ناروی کې فکر کوم یو چا یو کاریکاتور ایستلی و د پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم او هغه یعنی یو بد شی ایستلی دا سړی یهود و نو ما خبرې راغی چې زه باید دا خبر ترجمه کړم موږ ته به خبرونه رالیږل د نیوز روم نه د خبرونو له اطاق نه نو ما د خبرونو اطاق ته وویل چې ګوري په افغانستان کې موږ 2 یهوده لرو که زه دغه خبر نشر کم او په افغانستان کې بي بي سي رادیو ټول اوري سبا به دغه 2 یهودان وي نو د هغو جواب ماته دا و چې موږ اصول دا دي چې باید خبر ورکړو دغه شی سوي دي خو ماته ډېره سخته وه بیا بالاخره 12 بجې د شپې وې د موږ یو مشرو باقر معین دی ایرانی و ډېر سابقه دار په بي بي سي کې دی مې د شپې له خوبه راویښ کړ ورته ویلې چې دغسې یو مسئله ده زه څه وکړم و هغه راته ویل هغه په ایراني اصطلاح راته ویل ولې شکو یعنې پرېږده که پوښتنه یې وکړه بیا به زه جواب ووایم نو دغسې مشکلات هم وو او غیر له هغه نه زه تاسو ښه خبره وکړه ما په کابل کې درس ویلی و درس مې په فارسي ویلی و له 3م صنف نه پورته ما ټول درس په فارسي ویلی و فاکولته کې نیمه کلی انګلیسي وه دلته چې راغلم پښتو راته مشکله ډېره زیاته وه خو یو څه مې خپل زحمت وایسته یو څه د همکارانو مرسته وه او له خپلو تېروتنو نه مې ډېر څه زده کړه یعنې هره کلمه به ما یو ځل 2 ځلې له دوی نه پوښتنه کوله په دغه ترتیب سره ما وکولی چې ته یو حده پورې پښتو زده کړم یعنې یو ټوکه به سره وکړم چې ګوهر صاحب به ما ته کله کړی ویل پاړسیوانه او ځکه چې ما نه به ډېر کلمات په فارسي کې راتله ځکه چې زده کړې مو فارغ کړې کریمي صاحب په دې دومره اوږده موده کې کېدای شي په افغانستان کې خو بدلونونه پکې ډېر زیات راغل تاسو به د ځینو قمندانانو یا د سیاسي څیرو د هغه سره بېلابېلو خلکو سره به مو مرکې هم کړې وي پروګرامونه به مو هم لرل که په دې اړه راته ووایي چې که داسې درته وایم هسې خو به ډېر زیات سي خو په دغه موده کې چې زه په بي بي سي کې یم دا د مجاهدینو د وګونو حزبونو نه نیولې له مشرانو نه له معاونینو نه له ویاندویانو نه له مشهورو قمندانانو نه دوی ټولو سره مې خبرې کړي دي ایران برخه کې مثلا محسني و یوازینی څوک و هغه لږ پښتو لږ نه یو څه پښتو باندې پوهېده هغه سره مثلا ما خبرې کړي دي
بیا چې کله ډاکټر نجیب حکومت و په هغه وختو کې البته یو څه د مصاحبو کول یعنې ډېر زیات مروج نه و. زیاتره به زموږ د انګلیسي څانګې کوم ژورنالیستان چې کابل کې وو هغو به هغه کول مرکې کولې. موږ د ډاکټر نجیب په وختو کې یوه مرکه له ډاکټر نجیب سره لرله چې هغه زموږ یو خدای بخښلي همکار نبي مصداق سره وکړه. نو بل چا نه ده کړې. اما کله چې بیا طالبان راغله طالبانو کې له یو سره له ټولو سره مرکې کړي دي. ملا عمر سره مو مرکه کړې؟ اولینه مرکه چې طالبانو سره د طالبانو مشر سره شوې ده ملا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه. او دا داسې یو وخت و چې د ایران او د طالبانو ترمنځ اوبه خړې سوې وې. ایران که اشتباه ونه کړم 150,000 یا 1,080,000 خپل ځواکونه راوستي وو پولې ته. نو ما ورته ټلیفون وکړ چې ملا صاحب دغسې مسله ده 1,080,000 سرتیري ایران راوستي دي په دې پوله کې اچولي دي. نو زه به خپله پوښتنه درته وایم چې ما په څه شکل کې وکړم. نو ما ورته ویل چې ملا صاحب تاسو په خپل ځان کې د ایران د ممکنه یا د احتمالي حملې توان په ځان کې ګوري؟ نو دی داسې غلی و یو دم یې ویل احتمالي وای والله چې تر اصفهان یې وزغلو. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلې. نو دا مرکه ما ورسره اولینه مرکه چې موږ سره وکړه او ډېره مشهوره هم سوه. دا مرکه پښتو څانګې فارسي څانګې ایرانیانو او بالاخره ټول بلډینګ وکاروله. او کله چې ما د ده په ژوندلیک باندې کار کوو هم د دې مرکې یو برخه مې راواخیستله دا مې په هغې کې وکاروله. نو اخري مرکه البته طالبانو له مشر بنسټګر سره زموږ همکار د جنبش کړې وه خو هغه هم داسې مستقیما نه وه له یوه ټلیفون نه بل ته له بل نه دته داسې تاسې د کریمي صاحب ملا عمر سره مو مرکه کړې ده په کراتو تاسو ویلې څو ځله مو مرکه او بله. ملا عمر څه ډول یو سړی و؟ ملا عمر یو وخت کې مخکې دغه مرکو نه ما ته داسې برېښېده چې دی به په هېڅ نه پوهېږي. دی یو کلیوال سړی و ولې ډېر پوخ سړی و پخې خبرې کولې. یعنې کله چې دی دا خبره ماته کوي چې والله تر اصفهان یې وزغلوم خو دا خو تاریخ لوستی ده تیر ته تللی ده چې په تیر کې هم د افغانستان پادشاهانو دا کار کړی چې هغوی تر هغه ځایه پورې زغلولي دي او دا کار به زم کوم. او بل هره خبرې ډېره سنجیده په کلیوال انداز کې یعنی هره خبره تیر تاریخ او هغه د په کلیوالي انداز کې بله. د سره مو اړیکې څنګه ټینګېدلې؟ ځکه هغې وخت کې خو معمولا به موږ خبرې کولې مستقیما به مثلا اطلاعات کلتور وزارت کې یو وخت پورې هغه متقي صاحب و چې دا اوس وزیر خارجه ده. په بهرنیو چارو وزارت کې مولوي وکیل احمد متوکل و چې موږ سره خبرې کولې. مثلا دغه کلیدي وزارتونه چې وو دوی وزیران ټول را سره خبرې کولې. معمولا به کله چې مرکزي مسله وه په قندهار کې د دفتر مشر عبدالحی مطمئن نو هغه ډېر همکار سړی و خدای دې وبخښي اوس په حق رسېدلی ده. نو د هغه له طریقه به موږ سره رابطه ټینګوله او مستقیما د سره به رابطه نه وه د هغه له طریقه به وه. د خبریالانو سره خو چې تر ډېره دغه چارواکي خبرې کوي د هغوی هغه رویه معلومیږي. د ده رویه له خبریالانو سره څه ډول وه چې کله تاسې ورسره خبرې کولې؟ بیخي نورمال یعنې داسې نه و. مثلا یو وخت کې 2 ځلې ما یو چا سره مرکه کوله نو هغو باندې بده ولګېدله وایي ته دې شرایطو ته وګوره دې وخت ته وګوره ته دا رقم خبرې له مانه غواړې. خپله ملا محمد عمر نه دا د مجاهدینو یو مشر و او وروسته له هغه نه یو بل څوک هم و هغه هم داسې ورته یو هغه وکړه. لیکن ملا محمد عمر کمې مرکې کولې ولې نورمال و برخورد ډېر عادي و او ما په لویه کې له طالبانو نه جدیت نه لیدلی چې په مرکه کې چا باندې غوسه شي. په هغه وخت کې بلې و.
اوس یعنی اوس خو هم تاسې په دې دوره کې هغه تېرې دوره کې هم تاسې خبریالي کړې ده او اوس هم دا تر وروستیو ورځو پورې هم تاسې کار کړی او خبریالان وي اوس مو مرکې کړي دي اوس څومره توپیر وینئ سره توپیر اوس خو یو خبره ده په هغه مرحله کې تېر ځل چې و دوی مثلا یا کوم وزیر به خبرې کولې یا به د دوی مرکزي ویان به خبرې کولې داسې نه و چې هر وزارت یو ویان درلوده اما اوس هر وزارت یو ویان لري او ویاندویانو سره خبرې کوو البته ویاندویانې په لومړۍ مرحله کې ډېره تجربه یې نه لرله او بل یوه ویره دوی سره وه چې بي بي سي راډیو په خپله مشر ملا یې اوري ملا هبت الله اخوند یې اوري نو موږ وایو ډېر باید احتیاط وکړو نو دوی په خبرو کې ډېر زیات احتیاط کوي او کله ناکله ځان هم ساتي خو اوس بلد سوي دي اوس خبرې کوي او هر وخت کوي دا چې د خبریالۍ په دې دومره موده کې چې دومره په افغانستان کې بدلونونه راغلل ګواښل شوي م یاستئ زه نه یم ګواښل سوی یو خو زما دغه اورېدونکي هم کېدلی شي که د تېره جمعې ورځ باندې د راډیو اورېدلي مینه یې ښودله او له زړه نه یې ښودله ما له اورېدونکو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده له سیاسیونو سره مې هم ډېر ښه برخورد کړی ده یو ژورنالست باید خپله اجنډا ونه لري هغه ژورنالستان چې خپله شخصي اجنډا نه لري زه فکر نه کوم چې هغه به له مشکل سره مخ شي یعنی څوک د خبریالۍ اصول مراد کې هغه هېڅکله د ستونزو سره یعنی هېڅکله خو زه دا نه وایم یو سړی به مثلا یو تربور به یې په سترګو کې به یې ښه نه راځي ښویې کالي به یې اغوستي بد به یې راځي که نه لیکن په مجموع کې که یو سړی د خبریالۍ اصول دا مراعات کړي زما باور ده چې سیاستوال په نظر کې به بد نه راځي البته سیاستوال اکثرا خو داسې کسان دي چې دوی خپل کار په تا باندې کوي خپل هدف لري لیکن ښه ژورنالست هغه ده چې د سیاستوال اهدافو ته هم تسلیم نشي او خپل اهداف ورته تسلیم نه کړي او اجنډا هم ونه لري کله چې تا اجنډا ونه لري اورېدونکي ډېر هوښیار دي هغه له لرې نه پوهېږي چې دا سړی چې په کوم انداز کې خبرې کوي دا طرف ده که نه ده دغه 14 کلونو کې خو مجاهدین راغلل د ډاکټر نجیب حکومت و مجاهدین شو همداسې پسې تر دې وروستۍ مرحلې پورې کم یو د خبریالانو لپاره ډېره اسانتیا پکې وي په کومه دوره کې ډېرې اسانتیاوې وي د ډاکټر نجیب دوره کې خو یا دا و چې موږ جرأت نه کوو او یا دا و چې هغو ډېر حاضر نه وو تنه کوم خبریال یا خبریاله چې د بي بي سي په کابل کې وه هغو به خبرې وکړې ریپورټ به یې جوړ کړ موږ ته به یې راولېږل او یا به یې مثلا د مرکې یو برخه راولېږله لیکن د مجاهدینو په وختو کې د طالبانو په وختو کې بیا د جمهوریت په وختو کې موږ مشرانو سره ویاندویانو سره د خبرو په کولو کې څه مشکل نه لاره کریمي صاحب په دې دومره موده کې مو کومې خپرونې ډېرې خوښېدلې او کومو سره مو ډېره جوړه نه وه ما په مجموع کې له ټولو خپرونو سره لګېدله کومې یوې سره چې زما ډېره علاقه وه هغه د ساینس پروګرام و چون زما بیکګراوند زه انجینیر وم ساینسي خپرونو سره مې ډېره مینه لرله او اوس یې سره لرم نو ساینس پروګرامونه به مې جوړول بیا پسې د ټاکنګ پوینټ یعنی د اورېدونکو ستاسو غږ دا پروګرام و دې سره مې ډېره مینه وه بحثونه مې ډېر زیات خوښېدل او ملګرو هم خوښول ځکه چې مرکې ځینې وختو کې اوږدې مرکې یعنی یو وخت کې زموږ یو انګریز مشر و هغه ما ته راغی وایي زه خو په پښتو نه پوهېږم خو ستا دغه تیون ته چې ګورم ته چې کله مرکه کوې تر څو چې جواب وانخلي نه یې پرېږدې نو البته دا سړی ډیوډ مارټن و د بي بي سي یو له مشرانو نه و نو ما معمولا بحث سره مې هم ډېره زیاته مینه وه ونیز بحث سره له ټاکنګ پوینټ یا ستاسو نظر سره مې هم ډېر هغه علاقه وه ډېر یعنې په مجموع کې مې ټول پروګرامونو کې برخه اخیستې ده
ځینې پوښتنې نورې دي چې هغه د بي بي سي په پاڼه باندې ستاسې یو عکس خپور شوی و، ځینو کسانو پوښتنې کړې وي، ځینې پوښتنې ما سره خپل هم دي، ما ځان سره لیکلي، زه به دا پوښتنې ځینې پوښتنې دي هغه به ستاسې سره شریک کړم. ولې نه مهرباني. ځینو کسانو پوښتنه کړې وه چې ستاسې ځوانو خبریالانو ته مو پیغام څه دی چې هغه ځوان نسل خبریالان چې دي؟ د هر خبریال لپاره حتمی خبره ده چې په دې باندې اکتفا ونه کړي چې دی د ژورنالیزم له پوهنځي نه فارغ شوی ده. ژورنالیزم پوهنځی یا هر پوهنځي نه چې څوک فارغ کېږي هلته ورته یوه کلي په لاس کې ورکړي، دی به یې دغه کلي وکاروي. په دې معنا چې یو سړی ژورنالیست کېږي باید اول خپل ځان وپېژني، خپل ماحول وپېژني او د دنیا او د سیمې له وضعیت نه ځان خبر کړي. کله چې ته یو ریپورټ کوې باید له څو اړخه مطالعه کې چې دا چیرته پیښ شوی، څنګه پیښ شوی ده، څنګه پوښښ ورته ورکړم، له کومې زاویې ورته وګورم، څنګه پکې بالانس وساتم، توازن وساتم. یعنې دا شان ډېر مهم دي. او بل په ورځنیو مسایلو سره باید ځان بلد کړي، باید شخصیتونه وپېژني. داسې نه وي چې مثلا یو وخت کې رادیو افغانستان کې رادیو تلویزیون و، یو ملګری و د رادیو تلویزیون نه یو څوک یې میلمه راوستی و، د میلمه نوم یې نه و زده، نو فارسی هغه ته ویلي وای میمان عزیز خود معرفی میکنه. ما ته دا اندازه ولګېدله چې د نوم نه ده زده او واقعا هم داسې چې نوم یې نه و زده. یعنې داسې باید ونه کړي. یعنې مخکې له دې چې یو خپرونه جوړه کړي یا یو پروګرام ته لاړ شي مالومات ترلاسه کړي. کاملا اول دا چې یو ریپورټ که هغه د 1 دقیقې وي، که د 2 دقیقو وي، که د 5 دقیقو وي، باید په دې باندې ته ځان ملا کې تر څو نور خلکو ته ووایې چې څه خبره ده. که ته ملا نه یې، که ته پوه نه یې، که تا ځان ایجوکیټ کړی نه یې په مسئله باندې، ته څنګه اورېدونکی په هغه باندې پوهولی سي؟ نه سي پوهولی. نو خبره په دې کې ده که یو سړی د 1 دقیقې ریپورټ لیکي یا د 5 دقیقو، که د 1 دقیقې مرکه کوي یا د 10 دقیقو، د دې لپاره باید فوق العاده کار وکړي، فوق العاده کار وکړي. بالکل. کریمي صاحب، تاسو خو په همدې خبریالۍ کې تقریبا 6 کاله مو کار وکړی. د کورنۍ نور داسې غړي بچیان هغوی هم د دې لیواله دي چې ستاسې لاره زما 3 اولادونه دي. یوه مې لور ده، 2 زامن. لور مې سوسیولوژي لوستې ده او زامنو مې چې ده فارمسي لوستې ده. نو ډېره زیاته علاقه د ژورنالیزم سره نه لري او دلته خو ته پوهېږي چې په ماشوم باندې ته فشار نسې راوړی. او زه خپله هم د 1 کال لپاره ژورنالیزم ته تللی وم. که چیرې ستا مشوره یې منلې وای نو تا ورته دا اجازه ورکولی چې خبریالۍ ته دې لاړ شي؟ یاره زه په ژوند کې ما اولادو ته یو شی ویلی دي چې تاسو هر رشته انتخابوئ، هغه ستاسو مرضي ده، ستاسو خوښه ده، لیکن په هر رشته کې چې ورځئ باید ټاپ واوسئ. که ټاپ نه یاستئ بیا ژوند کول درته ګران به وي. نه، ما ورباندې فشار نه راوړی، نه مې څه ورته ویلي دي. دا مې ورته ویلي چې هر شی ستاسو خوښېږي، زه ستاسو په خدمت کې یم چې په دغه برخه کې د سره کومک وکړم، مستقیم یا غیر مستقیم. یو کس بل پوښتنه کړې ده دغه په کمنټونو کې د فیسبوک هغه بي بي سي کې چې ستاسې عکس خپور شوی، بله، وایي کله داسې هم شوي دي چې د خبر لیکلو یا لوستلو یا له هغې وروسته مو ژړلي وي، داسې یو خبر چې تاسې دردولی یاست؟ نو دردونکي خبر خو ډېر زیات و. مثلا داسې وختونه راغلي دي چې موږ خبر تیر کړی ده په کابل کې په ځانمرګي برید کې 400 کسان ووژل شو. نو اول داسې په دغه 400 کسانو کې زما د فامیل به مې یو څوک و. که زما د فامیل پکې څوک نه و، د یو بل چا د فامیل غړی خو به پکې و که نه، دا خو انسانان و. بالکل. یا مثلا داسې وخت راغلی ده چې یو طفل ده، خښته یې سر ته ایښې ده او دا د 3 کلو ده او دا بوټونه رنګوي او خوب پرې راغلی ده، د سړک په منځ کې ویده سوی ده. زه م واړه ماشومان مسیحان لرم. نو دا خو طبعا داسې حالت چې څوک وویني
د چا په ذهن باندې فشار راوړي، زرونه داسې اوښکې تویې سي، لیکن زړه ورته ژاړي. بالکل. یعنې داسې حالتونه ډېر زیات راغلي دي. او د خوښۍ اوښکې مو کله توی کړي دي وایي چې داسې خوښۍ اوښکې خو یعنې دغه ما مخکې درته ویلي چې یو وخت کې کابل کې ډېره بده جګړه وه. بالکل. او زه په دفتر کې وم، هلته حزب اسلامي او د جمعیت ترمنځ جنګ روان و. دوی سوله وکړه، یعنې واقعا ما درته وویلې چې زما په دغه ورځ باندې لور پیدا سوه او زه نهایت خوشحاله وم. ما غوښتل چې زه دې باندې نوم سوله کېدم. البته نوم یې بل شی پې کېښوده، خو زما ډېر ارزو دا و چې دې باندې به زه نوم سوله ږدم، په خاطر دې چې هلته انسانان وژل کېدل او دې شي ماته ډېر خوند یعنې ذهناً یې زه ارامه کړم چې نن شپه به افغانان په ارام باندې خوب وکړي. کریمي صاحب یو پوښتنه بله یو بل ستاسو یو بل مینوال کړې ده، هغه ویلي دي چې کله مو داسې هم شوي در سره چې له خبریالۍ مو زړه موړ شوی، ویلي چې یاره دا خبریالي نه کوم او بس یې کوم په دې 14 کلونو کې چې تاسې دا کار کړی؟ نو طبعا داسې وخت راغلی ده چې هغه دا اوس ده، یعنې دا اوس زه چا جبري له بي بي سي ویستلی نه یم او بي بي سي کې اوس چې هر څومره وغواړې ته هر عمره پورې ته وغواړې ته کار کولی سي. نو ما پرېکړه وکړه چې زه هم وخت ته ضرورت لرم، یعنې زه تا ته یو خبره وکړم په لومړی وختونو کې خو کار په بي بي سي کې ډېر زیات، البته اوس کار زیات شو خو په هغه وخت کې مشکل و ځکه تجربه نه وه. زه به ډېر وخت د شپې شب کار وم او شپه به په بي بي سي کې وم، ورځې به ویده وم، ماشومان مې ډېر واړه وو. نو زما مېرمنې به فقط په ماشومانو دغه غږ کاوه چې هغه مو ویده ده، مزاحمت ورته مه کوئ. زه د بي بي سي له څانګې نه اولین کس وم په 2002 کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناتو افغانستان ته راغله، د ولسمشر کرزي حکومت هلته جوړ سو. نو زه اولین کس وم چې لاړم کابل ته د بي بي سي، البته نور انګریزان هم راسره وو، افغان ژورنالستانو ته هم روزنیز کورسونه هلته جوړ کړه. موږ د یوې هفتې لپاره هر ګروپ راغوښته، مثلا 40 کسیزه ګروپ به م راغوښته، 6 هفتې مې هغو لپاره ټریننګ ورکړه. نو زه بیا هم حاضر یم، هر وخت حاضر یم، څه چې زما په وس کې وي چې زه د خپلو خلکو او خپل وطن لپاره وکړم، بالکل کوم مشکل زه نه وینم. په دې دومره موده کې چې تاسې دلته وایي افغانستان ته هم تللي یاستئ؟ 1998 کې زه لاړم پېښور ته، نوي کور نوي ژوند ډرامې ته لاړم، 3 میاشتې هلته هغو سره وم. نو په هغه وختو کې بیا یو پروګرام فیچر پروګرام ما جوړاوه د خپل کار تر څنګه د کرهنې په رابطه باندې و. نو په 98 کې تللی وم جلال آباد. بیا تر هغه وروسته په 2002 کال کې زه افغانستان ته لاړم. بیا د 2002 کال په وسط کې افغانستان ته لاړم، خو د کابل د بي بي سي د دفتر بنسټ ما کېښوده. زه اول مشر وم هلته، مخکې وروسته له دې چې دغه کورسونه هلته ورکړو، وروسته له کورسونه موږ هلته دفتر جوړ کړ او زه اولین ایډیټر وم په کابل کې د بي بي سي. نو 3-4 ځلې دغه وخت کې لاړم. تر هغه وروسته بیا زه په 2006 او 2007 کال کې، یعنې یو کال لپاره وسط د 6 او د 7 ترمنځ وختو کې لاړم د نوي کور نوي ژوند ډرامې دفتر ته، هلته د هغو مشر سوم، یعنې سرپرست مشر سوم. نو یو کال هلته وم. نو هلته مې ډېر کسان وپېژندل، ډېر خلک مې ولیدل، لیکوالانو سره کېناستلم، اکتوران مې ولیدل چې دوی دا ډرامې جوړولې. ما اصلا که یو خبره دلته اضافي وکړم، کله چې له موږ نه امتحان اخیسته، خدای سته زه ډېر زړه ونازړه وم د بي بي سي د مشرۍ لپاره، د نوي کور نوي ژوند د مشرۍ لپاره. زړه ونازړه په دې خاطر باندې وم، ما له امتحان ته خو ورغلې، که کامیاب سي ته یو کال د کابل په دې شرایطو کې هلته څنګه تېروې او ماشومان دې دلته، او که ناکام سي خو ډېره بده خبره ده.
او ناکامي ته دې هغه ته مې زړه نه کېده. نو خو بالاخره کامیاب سو او هلته چې لاړم تر یوې هفتې پورې ډېر غلی وم. غلی په دې باندې وم چې ما کله هم لیکوال سره نه وم ناست، ډرامه ما نه وه لیدلې، اورېدلې مې وه خلاص. لیکن په دغه یوه هفته کې ما له ټولو سره ځان اشنا کړ او بالاخره یو کال مې تېر کړ، خلک تقریبا رانه خوشحاله وو او تر اوسه یې مې یادوي. کریمي صاحب بي بي سي کې د کار له پیله تر اوسه پورې څومره تغیرات پکې تاسو وینئ؟ څومره تغیرات راغلي دي؟ ډېر زیات تغیرات راغلي دي. زه چې په لومړي سر کې بي بي سي ته راغلم، زموږ د دفتر یو مرستیال و، دی انګریز و خو پښتو او فارسي دواړه ورتله، براین بول نومېده. نو براین بول به موږ ته یو ریپورټ به پرنټ که، چاپ به که، بیا به قلم راواخیستو، په دې کې به ګوتې وهلې، یو ټکی پکې زیات یو ټکی پکې کم، دا به موږ ته مخې ته کېښودو، بیا به موږ هغه ترجمه کوو، بیا به سټوډیو ته لاړو. سټوډیو کې هلته مخکې دې څه دا خپور سي، سټوډیو منیجر و، هغو به دا ریکارډنګ مغو راته کوو، ایډیټ به مغو کوو. بیا هم په دفتر کې سکرټره لرله، دا رننګ آرډر موږ ورته وایي چې هغه ترتیب جوړوي، چې کوم ریپورټ راولي، کوم دومي، دا به هغو جوړوو. اما اوس دغه وخت د شپږ کسو کار اوس یو کس کوي. اوس مثلا هغه وخت به موږ پاکي به م راواخیستله، ماشین به م کېښوده، تاواو به کوم ځای به م څه ایډیټ کوو، هغه ټایپ به م قطع کړه. اما اوس موږ میز په سر باندې ناست یو، د میز په سر باندې ایډیټ کوو، د میز په سر باندې ریسرچ کوو، د میز له سر نه یو شی پرنټ کوو، هلته پرنټر ته راوځي، په خپله یې راخلو، کوم ځای چې خوښ یې هغه ترجمه کوو، چې کوم ځای خوښ نه و هغه نه ترجمه کوو. یعنې معنا دا ده چې دغه وخت د شپږ کسو کار موږ یو کس دلته اوس کوي. کریمي صاحب دا چې مخکې به تاسې ریپورټ به بل کس درته درکوی یا لیکئ، اوس پکې څومره تغیرات راغلي دي؟ اوس هغه فارسي کې څه وایي فاحش تغییر پکې راغلی، ډېر زیات تغییر پکې راغلی ده. اوس پروډیوسر د ورځې هغه ټول صلاحیت لري له مسؤلیت سره. دی به راځي ریسرچ به کوي، خپله اجنډا به د ورځې تاییدوي، په میټینګ کې به کینی او میټینګ ته به وایي چې زه نن خپل پروګرام له دغه ځای شروع کوم، په دغه مسله یې شروع کوم، اول پکې ریپورټ جوړوم یا پکیج جوړوم. هغه اکتفا نه کوي، زه ورباندې یو تحلیل اخلم، تحلیل هم دغه سړي سره پې ورباندې کوم، په نړیوالو کې دغه مسله راخلم. یعنې اوس ټوله اجنډا پروډیوسر جوړي. اما په داسې حال کې چې په هغه زمانه کې پروډیوسر فقط ترجمان و. په وروستیو کې د خپلو مینوالو ته او ځوانو خبریالانو ته څه ویل لري؟ نو نو خپلو مینوالو ته خو رښتیا خبره دا ده چې تر کومه وخته زه په بي بي سي پښتو څانګه کې وم، ما حتی الوس کوشش کړی چې خپل مینوال، خپل اوریدونکي تر ممکنه حده پورې ونازوم. یعنې هغه څه ورته وړاندې کړمه چې دوی په ذهنونو کې وو، دوی غوښتل چې باید دوی څه غواړي له موږ نه یې واوري، موږ هغه ورته ویلي دي. یعنې زما یو خپل یو وخت کې ماته یې وویلې، وایي زه یو شی تعجب کوم، زه وایي ناست په افغانستان کې یم، ما ذهن کې وګرځي چې کاشکې اوس دغه یو پوښتنه خو وکړي، وایي ټک تاسې هغه پوښتنه وکړئ. نو انشاءالله زه چې لاړم تر ما وروسته ډېر ښه ځوانان دي او ډېر پرکاره دي او دوی به ډېر ښکلي پروګرامونه ورته وړاندې کوي او انشاءالله په آینده کې به نور هم ښه سي. او راغلم نور په مجموع کې بي بي سي نه بهر زما ځوانو خبریالانو ته دا توصیه ده چې په مسله باندې ځان ښه پوه کړي، کوم کار چې کوي په هغه باندې ځان ښه پوه کړي. طرف باید واقع نه سي چې راډیو چا چالانه کړې نه وي، ټلویزیون چا چالان کړی نه وي او وایي چې دا ګل کوي ایسته که دا خو یو طرف ده. دغه شان ډېر زیات دي. حتی په ډېرو مشهورو ټلویزیوني چینلونو کې چې په کابل کې فعالیت لري، ځینې وختونو کې د پروګرام وړاندې کوونکی میلمانه په جنګ سره اچوي، ځینې وختو کې ډېر داسې پیښیږي چې
مثلا دوی په مسله کې په مسله به هېڅ وارد نه وي، له یو ځای بل ځای نه خبرې کوي. زه وایم ځوان خبریالان خپل ځان اول باید وپېژني، خپله سیمه باید وپېژني، وطن باید وپېژني، نړۍ باید وپېژني. او اوس خو هغه پخوا زمانې نه دي چې یوه راډیو به هغه به په ډېر مشکل به غږېدله، خلکو به غوږو ته نیولې وه. اوس خو د هر چا جب کې راډیو ده، موبایل ده، که غواړې د امریکا په وضعیت پوه سې موبایل دې راواخله، که غواړې د پاکستان په وضعیت پوه سې موبایل دې راواخله، که غواړې د قندهار په وضعیت په افغانستان کې پوه سې له یو ولایت نه بل ته اتومات ملته پوهېږي. هغه د کلي خلک به خبر نه وي، ته به خبر یې. نو ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل مسلک کې تر خپله وسه زیار وباسي او اورېدونکو ته داسې یو شی تیار کړي چې د اورېدونکو هغه اشتها پرې ماته شي، لکه یو ښه اشپز چې ښه اشپزي کوي. بالکل. ډیره زیاته مننه کریمي صاحب. کور مو ودان خوشحاله اوس چې وخت مو راکړ. تاسو نه هم ډیره مننه، تاسو د کور ودانې چې ماته م وخت راکړ، زحمت مو وویسته، د دې ځای راغلی، نو کور مو ودان. یوه نړۍ مننه. کور ودان. درنو لیدونکو، دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د وتلي خبریال ښاغلي کریمي صاحب سره وه. تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم. ښې چارې. السلام علیکم. سلام.